بشیر احمد عثماني ته بلنه ورکوو چې د غونډې پرابطه هر څه له ځان سره لري تاسو ته یې در وړاندې کړي. محترم عثماني صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا الآية. جناب ولی سے محترم محترمات ولی سے مساوات افلاط کلتور اور ریاست خانه رئیس درنو ژورنالستانو ورونو او د غونډو ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې نن د شلو کلونو په اوږدو کې د اور او وینو پړاوونو له طی کولو وروسته یو ځل بیا د خپل وطن د فرهنګیانو او ژورنالستانو او آګاه طبقې خلکو په منځ کې قرار ورکړ. محترمو، د اسلام هیواد او خلکو نسبت هر ځوان فردي او اجتماعي مسؤلیت لري. دا مسؤلیتونه باید مونږ درک کړو، سرته ورسو او په اخلاص د دې دریو واړو دپاره خدمت وکړو. دا چې اوس د اسلامي امارت تر عنوان لاندې دلته یو نظام حاکم ده، د دې نظام د طرفه زه د یو خدمت دپاره ګمارل شوی یم. الله دې وکړي چې زه کما حقه د دې نظام او د دې ټولنې خدمت وکړم. نظام په مونږ حق لري او دا ټولنه هم په مونږ حق لري. د دې ټولنې د بهبود دپاره او د نظام د استحکام دپاره دا هر ګام باید په اخلاص وچلو. یوه خبره چې زه دې ته چې ویلوړ یم، تاسو باور وکئ چې دا د ما غوښتنه نه وه، نه مې غوښتي دي او نه مې دا په ذهن کې. د خدمت جذبه هغه جذبه چې 43 کاله مخکې د ما سره وه، هماغه جذبه نن هم لرم، سبا به هم لرم او د الله تعالی نه توفیق غواړم چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې دا جذبه د ما سره وي او زه د دې خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځم. محترم ورونو، دا غورې به نسره کو چې زه به یا ها وکم او یا به دا وکم. د کړلو والا صرف او صرف الله تعالی دی. الله تعالی هر څه کولی شي. موږ تاسو به کوشش کوو، دا کوشش به کوو چې د خلکو ته کامل او صحیح معلومات خپاره کړو. دا کوشش به کوو چې د ځوانانو ذهنونه تنویر کړو. دا کوشش به کوو چې د ټولنې د فرهنګي ودې دپاره کار وکړو. دا کوشش به کوو چې د خپل تاریخ نه خبر شو. دا کوشش به کوو چې د خپل تاریخ چې د غیرتونو او ننګونو تاریخ ده دا وساتو. دلته په تیرو شلو کلونو کې داسې کوششونه هم کړلي شوي دي چې مونږ د ترزنۍ او د جنګیالیتوب تاریخ ته جهالت یې شوي دي.
خدا دې هغې چا په خوله ویلي شوي دي چې هغې ته خپل ارزښتونه نه و معلوم، هغې ته خپل د دې ملت ارزښت نه معلومېدو، لکن موږ ته دا ارزښت معلوم ده. دا مسؤلیتونه دا څه داسې معمولي خبره نه ده. نن مو ته هغه په سلګونو فدایون ذهن ترسي کومو چې په ټنونو بروتو کې خپل ځون زره هغې وسکټونه په ځون پرې وتړه، د دښمن صف ته یې ځون ور وتریلو او دښمن یې د منځه یووړ. د هغې فدایونو سره مو ډېر وخت تېر کړی، د دوی وصیتونه، یادګارونه او د ریمایې صحنې دا مو ریکارډ کړي دي، ثبت کړي مې دي. د هغوی وصیت یو دا و چې زه چې د خپل ځون قربانوم د اعلاء کلمت الله او د دې وطن د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره خپل ځون قربان. دا اوس هم د موږ سره په ارشیف کې شته. ان شاء الله تعالی وخت په وخت به د تلویزیون د سکرین نه خلکو ته وښیو. خو ورونو دیول اوس نه ټاک نه خیږي، موږ به هم کوشش کوو، تاسې به هم همکاري سره که تاسې همکاري سره د ځوانانو همکاري سره بیا به موږ تاسې دې جمعیت ته د خدمت مصدر وګرځو. او که همکاري مو نه ورسره بیا نو دا ظلم یې وبولو، که خیانت یې وبولو، تاسې د مو سره نه بلکې د خپلې جمعیت سره کړی. په دې ولایت کې د خوست په ولایت کې په زرګونو ظرفیتونه موجود دي. د دې منسجم کول ضروري، د دوی نه کور وخوستل پکار دي، دوی ته په ذهن کې یو څه نور هم اضافه کول پکار. دا به په څه شي؟ دا به په دې شي چې موږ تاسې ټول سره یو لوس او په شریک خدمت وکړو او په اخلاص وکړو. مفاد د دنیا دا مفاد نه ده، دې ته الله تعالی متاع قلیل یلی. د موږ تاسې دا کوششونه که چیرې په پاک نیت وي بیا به الله دې موږ سره همکار وي، الله به دې موږ مرستندوی وي، الله تعالی به اجر ورکوي، په دې دنیا به هم اجر ورکوي. الله تعالی به دې موږ تاسې په کوششونو ثمره مرتبه کړي، نتیجه به په مرتبه کړي او په هغې دنیا کې به هم اجر ورکوي. موږ مسلمان یو، په دې ایمان لرو چې ورځ د قیامت شته او په هغې ورځ د قیامت باندې د ذرې حساب کېږي. که د موږ تاسې دا کوششونو کې اخلاص کې وي، للاهیت کې وي، بیا به موږ تاسې په هغه ورځ هم سرفراز او په دې دنیا کې به د خپلې جمعیت خدمت وکړو. نور زه خپلې خبرې نه اوږدوم. ان شاء الله تعالی تر کومه ځایه چې د موږ وس او توان وي کوشش وکړو تاسې خپل نظریات، خپلې مشورې دا یې موږ نه ما څخه په دې ریاست کې مخکینیو رئیسونو چې څومره کوششونه کړي دي، ستونزې یې کړي دي، تکلیفونه یې کړي دي، زه ترې نه مننه کوم. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي، الله تعالی دې د دوی په عمرونو کې برکت وچي او د دوی ستونزو ته زه د قدر په سترګه کسم. اطلاعات و کلتور ریاست یو وخت موږ په یوه کوټنۍ کې منحصر کړی و چې نه مو کتابخانه لرله، نه مو موزیم لرل، نه مو راډیو لرله، نه مو تلویزیون لرلو. څو محدود کسان به سرنوستو. دا ارمان به د موږ سره و چې کاش موږ راډیو هم ولرو، موږ تلویزیون هم ولرو، موږ مجله او جریده هم ولرو، موږ اخبار هم ولرو، موږ موزیم هم ولرو، کتابتون هم ولرو. نن تر یوه ډېره بریده پرکور شوی دی
اوس به داسې نه یو چې د صفر نه به بیا کور شروع کړو دا څومره کور چې شوی دی دا شوی دی کوشش به دا کوو چې د دې نه اضافه نوره کړو نو په بناء زه د دوی نه مننه کوم دوی ته د خدای اجر ورکړي رئیس صاحب د تکلیفونه تیر کړي دي خدای پاک دې اجر ورکړي خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم که مونه کومه تېره زیاته خبره شوې وي زه یې تاسو ټولو نه بښنه غواړم او د تاسو نه د دوامدارې ورورۍ او د ملګرتیا خواست کوم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته